منډه ده په خیر نه پوهېږم تقریبا مطمئن نه یو مونږ په دې باندې ځکه حالات تاسو خپله ګورئ پاچاهي چې ده تقریبا چې ده رنګه شوې ده یعنې مونږ نه پوهېږو چې خپل آینده خپل راتلونکی به زموږ په کوم دغه کې نو د دې خاطره چې ده مونږ هم ورته په اندېښنه کې یو چې دغه برخه کې به مونږ ته کار زمینه برابره شي مساعده به شي یا به نه شي. از حکومت اسلامی این خواهش داریم قسمی که ما درس خواندیم به این مرحله رساندیم اراده از حکومت اسلامی را میخواهیم که به خاطر ما دخترای دیگه هم کوشش کنن و مکاتب برایشان باز بسازن چون اونا هم آینده دارن آرزو دارن و مثل ما هم در کوچکی هم آرزو را داشتیم که ما فلان شیم یک دکتر شیم چپن سفید باشیم. مشکلات خو ډېر دي لکه چې په اوس اوسني وخت کې څوک تعلیم کوي مثال اوس مثلا نه چیچل ما خپل ډېر مشکلات سره دغه ځان مادي بهرې ته راورسېد په واقع چې موږ تعلیم دې لپاره چې موږ پر وطن د خدمت نو په دې سره موږ وطن کې د کوم ناخوالې چې راغلي دي نو دې سره کوم هغه تکړه کسان چې برجسته کسان چې کوم یو موږ ته ښه روزنه راکړل هغه په دې زموږ هېواد کې نشته دی بیا موږ په دې اړه موږ شکر وباسو چې دونې څوک شته چې موږ ته روزنه راکوي. زموږ په دغه شرایطو کې چې موږ ډېر په سختۍ سره دغه تعلیم کوو هغومره سختۍ حالات کې ځکه فیس ورکول د یو شخصي سکتور لپاره هم د کورنۍ مشکلات هم بېروزګاري په دغه حالات کې دغه تعلیم کول چې ډېر ستونزمن کار دی ځکه په دغه حالات کې کور چلول ډېر سخت دی دا چې دا تعلیم بود شي په کور باندې نو موږ د حکومت نه دا تقاضا لرو چې موږ لپاره باید نور آینده لپاره هم داسې یو زمینه برابر کړي د دې لپاره چې دغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د معاصرین د فراغت ورځ ده چې تقریبا د 200 شاوخوا او ناس او د کور معاصرین فارغان شو انشاءالله موږ تعهد کړی ده او بیا موږ ورسره ژمن یو چې د دوی د عملي کار لپاره موږ ډېرې هلې ځلې کړي دي ټولې شفاخانې دولتي شفاخانې د دوی په خدمت کې دي هېڅ داسې شفاخان نه به انشاءالله نه وي چې دوی دغه سټاج دوره ونه مني او موږ پخوا په ډېرو مطبوعاتو کې ژمنه کړې او تاسو سره هم دا ژمنه کوم او د استودیو رئیسان سره مې ژمنه کړې انشاءالله چې دغه معاصرینو لپاره تر حده وسه چې ما څومره وسه وي او طاقت وي انشاءالله د دوی د عملي کار لپاره هلې ځلې مې کړي دي. د یقیني خبره ده چې کوم محصل له انسټیټیوټ څخه فارغ شي نو د تحصیلات هغه نیمه عالي تحصیلات مو ورته ویلی سو هغه د صحت په بخش کې اولني خدمات دی ورباندې کولی شوی خو داسې دی د عالي تحصیلاتو لپاره دی ژمن وي او دی هیله لري نو زموږ چې کوم مسؤلیت موږ ته راځي د هغه دا ده چې د دې لپاره زمینه برابره کړو چې د دې یو کال ضایع نه شي او دوی په کومو امکاناتو باندې عالي تحصیلات وکړي. بله اوس دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې دغه د فعلا د 14 پاس فارغ دی که تاسو اورېدلی زموږ رئیس صاحب سکتور د خصوصي خپل وینا کې هم یادونه وکړه چې موږ په دغه برخه کې کوشش کې یاستو تر څو دغه لوړې زده کړو باندې یا په لوړه کچه د هغه شي فارغان شي دوی تر دې دمه پورې په 14 پاس نو دین وروسته به انشاءالله چې د امارت اسلامي د چارواکو څخه مو هیله هم ده او هلې ځلې موږ هم کوو تر څو دوی هم خویندې او وروڼه زموږ په لیسانس په کچه فارغ شي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره